څوک په مزدورۍ لاړه څوک په مجبورۍ لاړه کاران دي نیوه چیرته که نه دا یو خبره مې دلته یاد ساتئ که زر کاله پس منګه راځو زر کاله پس خدا کوم کار چې کړی دا تاسو کړی دی او د دې لپاره هم کړی دی چې موږ دا کور یو منټ ملک صاحب داسې کار دی خیر دی واړه دي چې ټیز یې واچوه څه شو یاره ما ته پته را که نه ما ته پته را دا کس چې کوم دی که نه دا ډېر سپک دی په ټول کلي کې به دوی شوی نو خره چې ستا عزت پلاره ښه دی کور ورته نه پرېږدو کور کې به ځې او موږ به د دې ټیس ټپۍ کوو ما ډېره نه لاړو توبې ته زمونږ داسې د تیزمارو وطن نه یو مهرباني وکړه هلته د مالګې دا خوراکونه ډېر میلاوېږي که نه ته په د مالګه خورې کېدي د ده پر معده کې کوم پړسوب دی دا به دې ختم شي نه به ورته ښیم کبان به ډېر اوس به هغه بدنام شومه ضرور زه مو خو زما د کلي نه وځمه خو تا ته یو خبره کوم هلې به زما دې خراشه تا ته د اخري خبره کوم دا چې ته ماره ملک صاحب ته وره په ایمان کې دا منګه اچولې خو دا یو خبره مې ځان سره ولیکه چې ټول عمر به خپل ځان ته ملامت کوي هغې ډېر ظالم غرض ته دې ویسته ګوره خفه کېږه مه که نه ګوره په تا باندې فاتحې مه راچوه که نه ګوره انسان دی کمزور دی بس لاړو خیر دی بل وطن خو به پکې ووینې که نه ته واحد انسان دی که نه تا ګورې په غر کې بل وطن تا پکې ولې توقع خیره څه خوله ده که نه دا قشان دی دم ده راواله ته پلاره ورشه کاکا بیک ولا راواله کمره کې لاړ دی خو تا خدای ذلیله که داړې دې خورې شه نو تا ما تا ته مې پنجاب ته مې بلېږلو نو تا را باندې اوس پردي وطن ته ولېږه ملک صاحب کار ته بې حیا شو په دې کلي کې کومه څه ته خبر شوې او تاسې دا پټتي خبر شو دی خو چې کوم دی ګوره 9 بجو خبرنامه ده که نه نو دې نه ښه ده نه چې دا خپل کلي فري دا وطن خو زماړه دا خبره په ټیس کې دوبې ولیده صحیح ده نو ملک صاحب الله دې خوشحاله کړه او پکېږه ما ځوانه که ته هم چې وطن به بل ووینې یو خبره مې ورې یو خبره مې ورې ټیس پوس کې د ټیزونو پسې بیا مار پسې کس پنه چې ملک راو فیصله وکړه سپېمو راته ما ته ویا ګورې ټول عمر یې ډېرې درنې فیصلې کړې وې خدای دې سپکه داسې وکړه دې هلک رنګ والي کوم نه کوم دا شاته چې نه نه دا بل چې دا داسې پړسېدلی وم ما داسې خیال چې دا ملک صاحب پرون یې ډېرې ته تاله 1 لک روپۍ راوړې زه چې یو څه پکې ما شراب شه لارې پاتې شه سپین ګیرې دی زما مور هم کونډه دا بوده په نکاح دا چې کار دی داسې غرتار فرتار واله خلکو زه خپله کوم خواښې نه ورکوم دا خو شرمېدلي خلک دي مونږ شرموي او چې څنګه زامن دي داسې بیا پلاره په هغه کې دي چې هغه چې لا بل شان ډنګ وباسي هغه څه پته لګي کټي مې بیا پاتې د جانان کې الله نری بارا مو وازوه خلو مو وازوه ستاسو نه سو شرمېدم نه به ملک زما کور ته نه راتو دا چې ته خو په ځان باندې په خپله منګه یې اچولې یاره دا کور هم ډېره ګټلې دی که نه که په هغه ډوب کې رانه ووهنو خو ورې ښه به ني ښه موږ سره به رابطه کې موږ نه نه لاړو د دې ټیس صفۍ به ورته کوو دا به ورته یا بچې د ټیس صفۍ نه کېږي او پښتنو کې دا ډېر لوی شرم دی زموږ حیا لاړه نو ولې دا یې پایان خو پرې نه شوی ګرانو کتونکو ما ستاسو دپاره یو ایپ راوړی دی او کور کینې او عموماً ته پیسې وګټئ چې د هغې ایپ نوم دی پیری پلز که تاسو د کرکټ د فوټبال یا د کبډۍ د میچ کتلو شوقیان یې نو خپلې پیسې دې کې انویسټ کړئ او بیټینګ پې وکړئ او ډېرې پیسې ترلاسه کړئ د دې د ویډرا کولو طریقه ډېره اسانه ده په ایزي پیسه جیس کیش یا په بینک اکاونټ باندې ویډرا کولی شئ زموږ د دې ویډیو پرومو کوډ استعمال کړئ او 40,000 پاکستاني ریوارډ حاصل کړئ نو بیا انتظار د څه خبرې د دې ویډیو کمنټ سیکشن ته لاړ شئ او په لینک باندې کلیک کړئ او ایپ ډاونلوډ کړئ ډېره مننه بچې چې باید فیصله وکړه بس خبره ختمه راځي وایي د کلي وځه او د نرخ مه وځه دې منګه د نرخ نه مې سره کلي دا پرې روان دی هلکه مه راځئ لارې ته مه راځئ نه غاړې وځه نه ډیزل نه غاړه ورکومه لکه اوس په بل واچي بارې شي هغه یې خولې نه بدلېږي مجاله ځوانه اوښکې پاتې کړه ډېر بد دې وکړه غواړې ښه خو کور ته ته نه پرېږدو ستا څه خیال دی واوره ځوانه وګوره پاکستان کې دا کار وکړو هېڅ خبره نه ده دا خیر دې راځي ډېرونه لاړ شي
ګوی توبه کړې درانه پښتانه پاتې کېږي هلته ګوی دا غلونه کوي ای حاجه نن دې بیا ولې ته ته دې نه ښکارم زه تا چولې یا یا چولې خلیشه خدي ته واچو خدي چولې ما ته پاکه ما دا دا ما ته انګلیسي پکې ویو دا څه کار دی کنه وروره په تاسو باندې ملک تیر کو ما ټولې دې ټولې هغې ټولې خو کوي تاسو پرېږدو په تاسو باندې دغه اوسئ یاره نصیحت دې واورېده پیشوې دغه اخري نصیحت دی چې هله به دې ملک ته راځو چې ګورې مونږ د خپل ټیس څپوي وکړو ها بله خبره دا ده چې کور ته نه پرېږدو دا خو یې راته ټیز واچو او انځام یې په موږ ولېږو که پرتوک کې راته غول وکړم کور ته نه پرېږدم تا څه خیال دی کومنګي مات شو او کومات نشو راځي لاړو اچنه چې مونږ بار ملک ته لاړ شو ګورې تا نه په زور وباسي پلاوه بچی ما ته وګوره هغه د وخت خبرې دي زه پیشه او اوس دې پیشه داسې کار وکړه بس په ځان کړي مه خبره وي غل چانوځي او به جسته خېجې راځي اوچ کانکړي به نه خورې ډېر ګورې ښه راځي ګروپي نه ځان ساته راځي ګروپي نه ځان ساته او لوګانو باندې ډېره مینه مه کوه راځي پیازه نه ځان ساته کار را خراب نه کړي ولې بچی راځي کوره دا وی په مخه پکېږه پاسه نه پاسې دي مې نه وخت کړه جاز اندر پاوا شو مې زه پرې پاسپورټونه باندې څه وکړم ډالې مې ترمیم خلک راته ونه ګوري غري دا خو د قسطنو دي بیگ میگ راواله رپورټ دلته کړی رپورټ راته مخکې دی راشه موږ کنه جاز نه پاوا شو خاله زه زریمه ډېر ورته ولګېږي په قرار د ریکارډو کې دلته ډېر به پنچر شي او کنه ګورې بیا مې د ټیپو د روزو نشته ښه دا وایي په ټولو کې روان دی دا په ټکو وه دا خو د دېږي زلزلم ده او کنه رخم وکړو ډېر ډېر کور دی او دغه پینه ډېره کوم نه مالک دا شونډې ټوړي دا بدرنګې د انګریز حدیث به وایي ټوټو مور مې وې نه دې ته دا کور دی چې ته چوپۍ ته راځې او مونږ دلته انګلیش هم نه راځي ټیپینټي به ورته ولې ویلې پښتاني وګڼه ولې څه مسله اوه دا خو پوټون دی خان دی کنه السلام علیکم څنګه دی خیر دی څنګه کار نه راغلی دوبۍ ته راځي به ګرځو به کنه کلنی وه د کلي نه راوکړو خو هغه نوم ماله ریسپشن نه خبره د عزت ته کنه او کنه دا بچي ښځې یاسې یو خبره ته کوم وکنه کسانو شرم مو کول لاړه دوبې ولیده ملته غونډه ربیان دي هغې ته پته نه لګي چې دوی د څه وجې را تښتېدلي دي دقه خو کار دی که نه کار به دلته پاکستانیان وکړي او بیا به لاړ شي ته مزې کوي ډېر خلک مې داسې ولیدل نو څه ووایم نو ما بله ورځ مې چا راته خبره کوله ویل ته ټیک ټاک یې کړی وې نو ما چې هغه ټیک ټاک وکړ نو یې دا خو هغه ټیکمار دي د چا چې لږ زنانۍ که نه نو سړی لکه داسې نه کوي چې که مطلب سلام کلام وکړي دا لږه سپکه خبره که نه خو دا ته هم بیا هم لږه رشته کې راځي وایه که نه حق خان څه کوې او خبره خو دې ټیک ته چې سره روان یو ته مې ولې څنګه چل کار دې وکړو کار مو
هغوی پټي ته ورغلي دا ګل افضل دي هغه پټي نه دي وږي مکې سپین کړه مړه داسې بوجن ډک کړي خدای شته یو بوجن یې مې زیاته راکړه هغه بل کار بل کار ګورم که نه لکه مطلب اوس نشته نور کار به ګورم خو مطلب هلته هغه کس راته ویلي وي زمونږ یې کلي کې وي نالو افتتاح شوي نو هغه کار له بیا ورځم زه ته دغه کار نه یادوم زه چې ته کوم کار یادوم هغې له راتاو شه ته کوم کار یاد ما کم کار هغه کار درته یادوم او په کلي کې ټول خلک تا یادوي هغه چې دې تیستی دی هغه درته یادوم هلکه زه د سړي زوی هغه ولاړه که خدای دې تباه برباد کړه دا خبره ستا د کول وه وروره زما خبره واوره کوم چې دوبۍ ته تللي دي هغوی هلته په بلډینګونو کې ناست دي مزې چرچې کوي او ټول کلی تا یادوي یوه شرم یې وکړو نو کلي بیا نه پرېښودو وره جعفریه دا کم کار چې شوی دی دا ستا خوښې کړی ډېره څه دی وره جعفریه ما ته لږ غوږ کېده که نه ستا دا خوښې چې کومه ده که نه د دې بیماري ده او بواسیر او بواسیر دوه قسمه دي یو بادي دی او یو خوني دی او ستا د دې خوښې بادي ده تاسې هلکه ته خو ډېر بد نه یې نه د خوښې بادي بواسیر د هغه ویدې کړې دي وی الله دې دا د مګې په شان خونه خاورې که د هغې خو بادي خو هغه دم لبود نه بیا ښه شوي به ټول خلک تاسو یادوي ورځه مړه خدای دې تباه برباد زما د خوښې بواسیرو ویم وې خو هغه بیا موږ دم لبوتله نو هغې سره ته ختم شو نه دا شي نه ختمېږي دا په مرګ سړی خوري زما په خیر زما دې خوښې دا کار د خبرې ته غوږ کېده که نه هغه کار په هغوی کې و نو دوبۍ ته ځکه وتښتېدل ملامته و داسې کار کوو که نه چې ستا دا مور نه دا دوه سرو چوک ته ورولو هغه سرحدي دي که څه دی هغه په مردان کې دوه سرو چوک کې چې دا خوني او دا باګي بواسیر وله بند کړي دې غوډه ډېرم بچه راپوځي دا څه رقم دی زه یو ته سوچ کې تللی یم چې دی دغه تاساس کړی څنګه دا بله اخري سره او کنه ټول غټ غټ ډوک بلډینګان دي دا د دانیم بچه ته ته پټه ده نه دا د بوجۍ خلیفې جوړ کړی او که په ټوله دنیا کې مشهور بلډینګ وایي دا دی دا بوج خلیفه له دې باندې خلک هغه بوسونه پکې دي بوج کې بوس نه ټول بوس دي ته دومره خرچې دې لپاره کړې ده ته وګورې هغې ټوکي ته یې چې سړي وکړي که نه ورو دې غوټ دغه ځای کې خو زه کمفیوز یم دغه ته د ګلکار څنګه ختلی دی او کنه هلکې چې دې ګلکار نوم بې ختلی دی کورې اخیسته نو دې اوس هم کمفیوز یم سامان یې مخکې خېلې ولې که نه د نقشه چې چا جوړول هغه مخکې ختلی دی لکه شپه به کم دی که و لږ وویله انګریزانو ټول پکې ګرځي دوی د مونږ په خبرو نه پوهېږي کنځلې ورته کوه هسې نه کنځلې کوه ما ته ورته ویلي خبر یې ما ورته ویل دلته یو دوبۍ کې نه وایه ته په خر یو پوهېږي دی ویښه ما ته وایي کم بیکو وایي په شا راشه نه مړه هله ته خو سم پوره انډې دي ما ورته څه ویل خبرې ویم کم خیر هیم کار تا ورته وایي چې ویښتون یې رانیولي ما ورته زه راځمه کار نه وي دا ما مې یو انګریز سمیلاو که که نه د علیم بچیه راځه راپسې چېرې ښکته بوله راځه د علیم بچیه دا رجاله فقیر دا خو دوبۍ ده که نه دا خسته دی دې کې خو دا دینکې چې ګرځي د دوی له مو جامې نه ورکوي نوي نوي ټولې غریبانان خلک ټول راغلي دي دلته څه به کوي غریبانان دي غریبانان دي او که نه او دا مړی یو کار دی دوی ګورې ټي شرم وایي دوی مخکې نه نه دوی وایي ټي شرم نه کوي ښه دوی مخکې اچوه څنګه دې مخکې ده د دې ټیم نه همې د کوي نه راغلي دې ته مو نه موږ دې نه راکستېدلې نه انګریزان یې چې که نه
دا به معلومات خو غواړي معلومات وځه نه وای دینه نه ته پوښتنه دغه پکې یو دینه وکړو راځي ګورځو پکې راول لګونو بس چک دینه ته پوښتنه یاره ملک صاحب یو خبره تا کوم ټول عمر دې سپک کارونه کړي چې ته مونږ ته په ښه سترګه ونه کتل او بله یو خبره تا کوم تا چې دا دوه دوبۍ ته ولېږل که نه نو هغوی خو دلته هم چا نه خوښول نو هلته پرې څوک څه کوي دلته ښه دي که نه یو خو به یې هوا بدلې شي دلته خو په مخ باندې 3 انچه تیر سري راغلو معده خو دوبۍ را ښکلې خوراکونو کې خدای پاکې ښکلي کړي د دې لپاره مې معده به یې لږه چینج شي یاره ملک صاحب ټول عمر دې سپک ډت کارونه کړي دي دغه غریبانو سره ټول ظلم ته وکړو خو پر خپل کلي کې به که نه دا پټي مټي بیا سنبالو ورګه بیا چارې نو دا تا داسې دا څوک دی دا زما یو ملګری وي دارو مې لروړي نه نو تا خو هم ټول عمر سپک کارونه کوي چې عمري غوندې کس سره کښېنې د عمردو په چوک کې او ډک سګرټ ورسره څکې نو په خپلې شرمونه نه یادوې او ما ته تا دا کار وکړو تا هغه وکړه همدغه خبره ده کوم ملک صاحب عمر به ټول عمر تا ته خیرې کړي ټول عمر دې پې پاخه چرس کړي او دا شاول دې خوا راشه شاوله دې خوا راشه دا سلام دې ولې وانه چو بچا باندې بچا باندې بس سلام به دې ټولو مونږ اغوښتو چې وعلیکم السلام خو سپېرې انسان یې د ثواب نصیب خو ستا شته نه داسې کار دی که نه زه د هغه خلکو باندې سلام کوم نه پرې دوا اخلم ځکه چې کوم خلک داسې قسمه فیصلې کوي چې په هوا کې خلک بار ملک چلېږي نو زه پرې سلام دغه خبره مې وته کړې لوبه هم تا کې وه خو ما وی چې ستا عزت هم پاتې شو ردره ښځې ما امنداړونه مې داسې که نو په هغې غریبانانو باندې مې هغه کیس ور واړوږي نه کیس خو ستا و ستا را خوله داسې جوړه ده چې ټیس ټیزه کې ملک صاحب هغه ټیم ما ته وي چې فیصله دې وکړه خو غلطه دې وکړه ځکه چې د رنګ به واوراوه نه دې ټول ته ګوره چې ګوره مې ټول زمیندارانو ته وایي څوک دې مولې نشي کړلی ګوپي ردنه نشي کړلی الوګان ردنه نشي کړلی اوس څه وي خلکو ته وي دوی ځمکې دا پسند نه کوي او ټول لوبه کار ده کړی خو بس مړه هغه وخت کې مې پیټه خفه شول دغه زنانې ناسته مې سپک کار ټیک و ټیک دا منډاڼو کې ټول کمال دی که نه دا منډاڼو غونډه ستا سره دا خو به ته یو ټرټورې هله منډاڼو ما سره دي نو تا سره نه هله تا سره ده په خلکو یې ورځم دا هغه تا سره کور کې پته تا ما ته وویل چې دا بې عزته دی ځه موږ سره هم دونه وخت شو تا ما ته ویل چې دا بې عزته انسان دی دا ده را خوله چې را دا د شرم نه ډکه را خو بس پې نه یاره ملک صاحب یو خبره مې اوس څه وکړم یا دغه منداڼو خو یو څو پیرې ستا مخې ته م را پرېوت تا خو او خیال مې لکه پاکه خبره کوم جي پاکه خبره کوه شاړه په ما ته را پرېوت هغه چې چولک وایي که نه ارې د یو خوا کې را پرېوته تا ته هم سویمي چینګې وینګې کو تا کې هم لوبه وه خو بس ځه داسې کار دی خو ګورې احسان مې منه ښه ولې نه چې منډاڼو تا سره یې نو ته بس تا احسان ولې نه منه نه دې ځله به منډاڼو تا پر هغې کې راغورځم خو دا لکان دې خدای راولي ډېر ښه خفه ماشومان دي او خاص کر پکې بل نه لري سلوري کپه شان چې سترګې ور پروتې خلکو خو ښه شوه مړه دلته به یې څه خوړل ساګ به کاټن به یې واچو نن مې ناشته وکړه او خبرې څه به یې خوړله ساګ پشترې او باټینګڼه ملک صاحب راته دوبۍ دې خوښه ده خدای دې نه کې دوبیا خو راته خوښه عمري بدې دې واچې او ویلېږه ډېره سپکه خولې دې ځای له تې ته ټر ته وباسه او په ده به یې واره خدای دې نه کړي ځان به په دې اوله کې نه دی مټو ګوتو نه ځوړن کړم خو دا ټر دا کار به ونه کړم دا خو هغوی ټول نو په دې خو مې خوښې که نه داسې ځو چې ځان سره یې ساتمه نر سړی ملېږي منم جي ایوه خوا په خپله روانې های 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 خیالي د یو ډول سره لارې او زه دې پرېښودم یوازې نو څوک داسې کوي چې په بدنامۍ باندې لاړې دوبۍ ته او ځان سره د بل سره کوزې بوتو دغه مو خدي به د اوس پلار کوي او رښتیا پلار به کوي که نه ما د غزاړې پچ کور کې ناست دی اوس په انګل بنګل کوي او ما سره به یې خلي خدای دې بې خبونیاتونه باسه اوس کوم ځای به یې لارې بچې مسافر شوې مسافر شو پسې لاړې خلک پسې مسافري کوي ته په بې شرمۍ لاړې او زه دې پرېښودم هېڅ دغه سپورو ته خو زه کور ته به ورشم الله دې پکې خیر واچي چې کېږي به څه خو زما پیسې خو به ګټي که نه هاو دا کار شوي داسې نه چې ته پکې غلطه شوې تا نه کړې یا لورې کم کار شوی دی ځه پیم دوه هلکان پې دوبۍ ته ورسېدل او ته لا اوس هم نه خبره دا بله چې دا غرب شوی دی نه یا لورې چې بس اوس دې کې د چا څه غلطي ده دا خو انساني دوکه شي بس چې چا کړی
بس هغه پوه شو دغه کار پوه شو ته پې ولې ځان سر خو ګلوري جعفر خان را پاسېدي او کېنه راځه وعليكم السلام عليكم وعلیکم سلام زویا سلامش الله دې نور ما بدرنګه ما دا خبره کوله کنه چې لکان خو په دوبه کې پراته دي خو دا کار زما په خیر جوړ دا ستا دې مور کړی وای کان اوس چې کومې دوبه را نظاره وکړه په دې خوله دې دوه سېره دانه راوخیجه بیا مغوی د خپلې ملامتې تښتېدلي دي ورواړه تلل ولې سینونه دې کار پرېښي دي او اوس یې ورواړی په هغې باندې یاره خو دا مخکې بادي وه سلا خیره صداقای خو شروع دي خو ورځم ورځم الله دې پکې خیر واچي دا به تیره السلام علیکم ولې ونیو سلام مې واچو وعلیکم سلام کیسو خدایا پاکلو کور ته نه ما دا کار دی کنه چې زامن دې ته کوم دا کور پیدا ول باقي وځه دا په یو خبره نه کوله مې چې پناسته سره وکم په ناسته په ولاړه پرېږده دې خوا ډېر زور مه کوه موږ سره مې پېغله مور ناسته ده وای په توبه خدای زما دې توبه داسې کار دی خفه کېږم ما ته ګران یې که زامن مې نشته زه هم که نه چې تاسو ته خیر دی لکه اتې به پرغم یو ځای به خوري که نه او زامن خو مې سم یاد نو داسې کار دی کنه بچی خو دې کوم دي خپ مزو بسري کنه او چې ګورې څه پیسې مې سي ګټي کنه ګورې خو به موږ لبنی مې راکې کنه ګورې قصه روانه ده سم مزي دي په دې ځای ته نه نو ته مزي وې نو ګورې کار پیسې خو بټي کنه په دوبه کې چې هر قسمه په ویزه ته لاشي الته پیسې ګټي دا دې ځان چې پس پکوالي لاړ شي هلته بیا ډېر عزت وي لکه ستا زامنو کې واو عزت شته ډېر عزت دی یا انګې نه کوي الته دې ډېر یو کاروبار دی الته چې دا اچي او د دې ځان یو سکیم دی دا دې سوري وای یو غر په څوک د ریکارډینګونه کوي څوک کې کوي وایس ریکارډ څوک کې کوي ازي کې کوي هایدروجن پر اکساید کې استعمالي بس بچي دي کامیاب دي نه نو جاپني خو به کومه کو دون خیلی ول از شریک نه نو بس اچي دي او پیسې دې ګټي تم لاشه نه یو وانه بشه نه په ما وخت تیر دې کا جاپني عمل ته دون عزت ته خلک دیرو ته ډوډۍ له بوزي زما دا خوخه مو سلور بجې په یو طرف ته کېنه په بل طرف اسی جاپني خو پکې کوم کنه دا شی خو په وی ډن دی کنه خدا معاملې ما ته جدا ښکاري جدا لا استاد جدا کړه دا خپل بچیو په سيزنه کې کلک تړلیو خو نه پس ځنه کې دوبه واسه ما وته بیا ست چولی اوی دا څه سوال وکړ هیڅ پته نه لګي ګوره کسان پینځه ناستو وای تا به وی ډن کړی دي بس اوس په ډن دي چې ملک یې پرې خودو نو په ځان نشته کو دا کار کاکا خپل کمرې ته وره قصه شي مدرنه وزر و هم کنه تا چې تر کومه نه زما د امور دي تا دې خبر وګدا کړی دا دا یو خپکی کوم یو خبره کو خیر یو به چې پکړی خالي مال یو به دې کې راکې نه ما کمره وره دا خبره تا کومه بیا څه دی دا خو به د امور رسول نو شرن جوړ نه کی کنه دا مته وخت ته خوګو باندې ګوي خوګه به یا گزاره کوله سړی کوی زمونږ په دې کور کې اوسېږي وایي نه کوی کونډه واوانه چې اوسېږي دې اوسېږي دې زما بلا زړه ورې مزویا څنګه مې زړه وره چپ کا وای اے دې مکو یو دا شرم دی یو هغه شرمې دوه شرمونه به یو ځای کوم مونږ به ته بیغم وي والله چې او کنه دا ته وای چې واده لکېږي واده کې یا زویا د چا به واده تړلی کېږي داسې ونه ته ما ته وښایي چې باد نه واري او دا دې خو یا مورې دې جوړې ته وګوره تا نه خو روسي سایکل جوړ شوی دی اوس هم دا ستا اړه کېږي نه نه شګلې ټکي ان شاء الله واده د کوم نه غاره کې خو دا وای زکه خیری دا کار مې مو شو بچ واده ته غاړه کیږي کنه که خیری نو به زما ته جو سره لريږي دا واده ایسا کار کوم کنه زه एकदम سودا مودا راوړم ها غرمه اٹھه بجې کوم یا سړی راغواړو او په سرخانه سکینو شړلې د ګولې ښا مېلوري ها زمونږ هم کور آباد شي که نه یا مورې نو تا ته خو بس سترګې در پروتې دي لږه ساري په دې سینه کې غړېږي بله به دا مرکنه دا به بیا کونډ شي یو ځل خو کونډ شوی دی عمر خو چا زه به بیه نه ده اخیستی کېدای شي ته ما نه مخکې مړه شي لورې ته ولې ما ته خپې وړنې